سوال کړی دی وایي زه نفسیاتي بیمار یم، د وهم بیمار، د وسوسو بیمار. نو ډاکټر ما ته ګولۍ لیکلي وي دا به د شپې خوري. د شپې چې هغه زه وخورم نو سهار مانځه ته نشم راپاڅېدی، او کله زه هغه د ورځې وخورم چې یاره دا مونځ رانه پاتې نه شي نو بیا د ورځې مونځونه رانه ګډوډ کېږي. نو آیا زه په دې کار کې معذور یم او که نه؟ او زه په یره کې یم د الله نه چې داسې نه الله مې راونیسي. د جواب نه مخکې دوه خبرې. یو خو داسې قسم مسلمانان دا په معاشره کې لږ میلاویږي چې هغه سره خپل مانځګام دی، چېرې دا مونځ زما نه ګډوډ کېږي زه څه وکړم. نور خو ډېر به پکې داسې هغه وایي چې خپل علاج کوه، مونځ په تندر به لګوه، مونځ سره بیا ګوره. او خاص هم د الله حق دی. اول د دې بدن علاج وکړه، اول د مزدورۍ غم وکړه، اول د پیسې غم وکړه، بیا به ګورو مانځه سره. داسې سوال چې کم رور کوي یا کمه خورې کوي نو دا دلیل په دې باندې چې هغوی سره د دین قدري او د الله نه یریږي، ځکه دا سوال کوي. دویمه مسله ډېره اهمه نقطه راته بیانوم. نن سبا دا نفسیاتي بیماریانې او دا وهمونه، دا وسوسې ډېرې زیاتې شوي دي، او د هغې یو غټه وجه هغه د الله د دین نه لرې کېدل دي. څومره چې انسان د الله د دین نه لرې کېدو که نه، دومره به دی په بیماریانو کې، په وسوسو کې، په وهمونو کې، په غمونو کې دی به راګیرېږي. او دا فیصله د الله ده، په قرآن کې الله ذکر کړې ده: ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې الله وایي زما د دین نه مخ واړئ، د ده ژوند به لنډ تنګي. د ژوند د لنډېدو او تنګېدو یو طریقه دا ده، یا یو صورت دا دی چې دا سړی په وهمونو او وسوسو کې پرېوځي او دی نفسیاتي بیمار شي. پخوا به چېرته پوره کلي کې به چېرته کس نیمو چې هغه به داسې بیماري به ورته لګېدلې وه. اوس هر دویم دریم سړی د دې بیمار دی، د وهمونو نفسیاتي بیمار دی، سوچونه، وسوسې. ما په دې مسله کې سوچ وکړو ځکه چې ما ته د دې باره کې سوالونه ډېر راځي، نو دې نتیجې ته ورسېدم چې دې ډېرې وجې دي، ټول نه غټه وجه هغه زموږ د الله د دین نه لرې کېدل دي. زه بې یو مثال درکړم. حدیث کې دا راځي چې کله د شپې سړی وده شي که نه، نو شیطان د هغه سر ته څو غوټې ووایي؟ 3. او په هره غوټه باندې هغه دا چوف کوي چې اوده شه علیک لیل طویل، لا شپه ډېره اوږده ده. دی چې کله رپاسي، الله یاد کړي رپاسي، نو یو غوټه ته څه شي؟ کولاو شي. بیا چې دی اوده شو کي، دویمه غوټه کولاو شي. چې دی منزله لاړ شي، درېیمه غوټه کولاو شي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي نو وایي دی په داسې حال کې سحر کی چې نفس خوشحالی او چستی او چاقی او مزاجی برابری. هغه بل سړی اوده پروت دی، مونځ ختم شو، وروسته راپاڅېدو، اصبح خبیث النفس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نفس کې پلیتوالی، کسلانی، سستی پکې، ناراستی پکې، ورځې ګډه وډی. خیال هم دی حدیث ته که نه؟ د یو مونځ د لاسه د دې سړي ټوله ورځ طبیعت برابرېږي، د یو مونځ نه کولو د لاسه د ده د ټولې ورځې طبیعت ګډوډ کېږي. سم خیال دی چې د سحر نه د ماښامه پورې ګناهونه کوي، د ده طبیعت به برابري، د ده نفسیاتي حالات به برابري. زه دا په ټولو نه لاګو کومه، داسې به کوم شي چې هغه بیماران دي، لکه دا روغ ښه دینداره سړی دی، بیماري په یو د الله طرف نه راغلی، خو دا لږ دي. اکثر د حالات چې ګډوډ شوي دي که نه، نو دا د دین نه لرې کېدو د لاسه داسې شوي دي. او یو سړی به ویني بیمار به مي بیماري، او په مسلو کې غریب نښتی د یو طرف نه او بل طرف، ښه د خوشحالۍ نه ډک ژوند، ښه د خنداشین، هر ځای کې چې ورسره میلاویږي هغه الحمدلله وایي. ته به حیران شي چې آخر دا سړی څه خاص ګولۍ د ډاکټر نه اخیستې د دې چې وخاندي او دی خوشحاله شي. نه،
دا که په ګولو باندې کېدی که نه نو دې خلکو به ټولو ځان له ګولۍ اخیستی وی چې دوی به خوشحاله ژوند تېرولی. دا خبره د زړه سره تعلق ساتي او زړه هله خوشحالېږي چې کله د دې زړه د دې مالک سره رابطه مضبوطه کړي. د زړه د مالک سره چې رابطه مضبوطه او ستا ورځ هر څه به خوشحاله ټول. داسې دا مې فایده ذکر کړه چې نن سبا د نفسیاتي بیمارۍ نه ډېرې زیاتې شوي دي. نو د هغې یو وجه دغه ده. اگر که وجې نور هم ډېرې دي، غمونه مصیبتونه په چا ډېر راشي هم په دا اثر کوي، بعض خوراکونه هغې د لاسه معدې خرابې شي هم سړی په داسې بیماریانو کې اخته کېږي. مسافرۍ هم کله نا کله د هغې هغه ټینشن سړی دغه طرف ته بوځي. دا نور ډېر اسباب، خو بنیادي وجه څه ده؟ د الله د دین نه لرې کېدل. اوس راځو ورور دې مسلې ده ته موږ دا وایو چې اصل دا دی چې لمونځ د هر مانځه خپل وخت دی. قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. منځونه ټول په مؤمنانو باندې په خپل خپل وختونو کې فرض شوي دي. خو که چېرته دا لمونځ د خپل وخت نه د عذر د لاسه لیټ شي نو دې کې څه حرج نشته چې کله انسان خپل ټول کوشش وکړي او اراده یې چې زه به دې مانځه ته پاسمه ښه یقیني. الله ګوره په زړونو باندې علیم دی، ټوغې به نه کېده الله سره. ته ما سره ټوغه کولی شي خو ګوره الله سره ټوغه نه کېږي. که ته په دې نیت وده شي چې زه راپاسم نه او هسې خلکو ته وایي چې یاره ما ته به اواز وکړي او ما ته به دغه وکړي، دې لپاره چې صرف دا خلک واوري چې زه راپاسم مانځله او په زړه کې یې دا دي چې زه سهار مانځله نه راپاسم، دا تر الله سره ټوغه کړي او د دې خلکو سره هم ټوغه کړي. نو د الله سره ګوره ټوغې نه کېږي. ګورې الله په زړونو عالم دی. ته چې د شپې ډډه لګوې که نه الله ته پته لري چې ته په کوم نیت باندې وده کېږي. نو کله چې یو سړی کوشش وکړي ځان ته یې موبایل هم ایښودلی، ملګرو ته یې ویلي، اراده یې هم پخه ده او دی اوده پاتې شو، الله یې داسې حال کې نه رانیسي. او دې کې حدیث د صفوان رضی الله عنه دی، امام ابو داود دا حدیث راوړی چې د هغه بیبي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغله، یا رسول الله ان زوجي صفوان، زما دا خاوند صفوان سحر پې شو، د سحر یعنی نور راوختو د بیا د سحر لمونځ وکړو. شکایت یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راوړ. هغوی داسې دینداره خلک وو. یعنی ښځه شکایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خاوند څه کوي چې سحر لمونځ د ده نه لیټ شوی دی. زمونږ هغه شکایتونه ټول د جوړې کوي، د جامې کوي او په چکرې به ونه تلم، بلکې والعیاذ بالله چې داسې خلک به پکې هم وویني چې کله دا خاوند دینداري کوي دا ښځه یې منع کوي، او چې ښځه دینداري کوي دا خاوند یې منع کوي، یو بل یې بېدینه خوښي. ځکه چې د جوړه نه برابرېږي د دیندار او د بېدینه، لازم به پکې دا یو دی بل طرف ته اوړي. یا خو به ښځه خاوند دواړه بېدینه کېږي او یا به ښځه خاوند دواړه دینداره کېږي، هله به ژوند صحیح روان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان ته وویل، هغه به دغه مجلس کې ناست و، دا ښځه چې شکایت له ورغله نو صفوان هم ناست رضی الله عنه. صفوان ته څه وی؟ یا رسول الله ښه کوشش مې و خو بس راپانسېدم، چې راپاڅېدم نور راختلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل فاذا استیقظت فصلي، صفوانه نو چې کوم وخت کې راپاسې بیا یې کوه. عذر وله ومنو، کوې نه منوله، ولې وله ومنو عذر؟ کوشش یې کوو. انسان دی کله اوده پاتې شي، خو دا ګوره کله ناکله کېږي. نور زما کمزور انسان هم دا تجربه ده او زموږ به څه دینداري چې د مانځه سره دې شوق وکړه نه، بغیر د موبایل د ټلو نه خلک راپاسي. یعنې ته چې راپاسې که نه او ګړۍ ته وګورې نو اذان ته به لږ وخت پاتې، بلکل سړی په حقه ټیم راپاسي. او ولې تاسو سره تجربه نه ده کړې؟ کله چې کلي ته ځئ یا څه نوي مزدوري م ولګي یا سبا له چې ته څه پیسې را رواني، خوب درځي به ورس او څنګه راپاسې هغه کار له بغیر د موبایل د ټلۍ نه بغیر، ځکه چې ستاسو سره سوچ دی نو ته راپاسې. د کوم سړي چې د منځونو سره سوچي نو دی هغې له راپاسي، خو انسان دی اوده پاتې شي. نو دا رور معذوره دی او الله د هر چا په حال باندې پوهه دی. موږ به ظاهري حالاتو مطابق فتوا ورکو، نوره مسله الله ته حقیقت معلوم دی. ځکه زه اکثر د ملګرو ته یم چې
که تاسو مانه هر څنګه سوال وکړئ خو سوال چې څنګه وکړي زه به د هغه شان جواب درکړم نور ستا حقیقت هغه ستا رب ته معلوم دی زما دا جواب ګوره نه حلال حراموي او نه حرام حلالوي یو سړی که دا خبره تاو راته وکړي چې جي زه معذوره وم او جي زه داسې ما ورته ووایي او صحیح ده ته معذوره وې حدیث کې دا راغلي چې دې سړي باندې څه نشتي او دی معذوره نه و دا ده ته پته ده نو ولې الله پرې نه دی پوه دا خو ما ووایي چې ته معذوره یې خو دی خو معذوره نه شو که نه ځکه چې حقیقت یې چا ته معلوم دی حقیقت یې الله ته معلوم دی نو د ورور ته موږ وایو که ستا دا حالي او ته رښتینی یې او د دې علاج د لاسه اوده پاتې کېږي د منځه نه نو دې کې څه حرج نشته خو طریقه دا ده چې کله هم ستا دا عذر ختم شي او ته راپاڅېدې نو دغه ټیم کې به دا لمونځ کوې دا زموږ د دې عوامو غلطه طریقه ده چې قضا لمونځ وایي سبا ته پرېږده سبا به دغه لمونځ سره بیا وکړو دا مسله کمزوري ده ته به په ټیم کې سبا ته ته پاتې کېږي دې چا ګرنټي ورکړې ده او ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی من نسي صلاة او نام عنها د چا نه چې مونځ هیر شي یا ترې اوده پاتې شي فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها کفاره دې څه ده چې کله ورته رایاد شي یا کله د خوب راپاسي ډایرکټ به دا لمونځ کوي او دې ورور ته موږ دا هم وایو که چېرته په بل وخت کې د ډاکټر سره د مشورې نه بعد که چېرته په بل وخت کې دا دوایي استعمالوي په داسې وخت کې چې د مانځه